خدای پاک ستاسو ته اجر درکړي چې دا څه مو کړي دي، دا تحقیقات مو کړي دي، مقالې مو لیکلي دي، نور هم کوشش وکړي دغه نهایي د کار مه بولي او د دا نمایشاتو نه اخواته دا پروګرام چې ختم شي وروسته څه کار شروع کېږي، خپل مقالې راکړي، هغه خپل مربوطه اداراتو ته یې ورسوئ. زموږ چې څومره همکاري په رسولو کې هغه به درسره کوو. امیرالمؤمنین صاحب مبارک ته مو انشاءالله یو طرحه لیږلې ده، هغه طرحې ټوله محتوا او هدف هم دا شی دی چې زموږ د عالي تحصیلاتو مربوط چې کوم کانفرانسونه کېږي، استادان مقالې راکوي، تحقیقات کوي، د دې تحقیقات څخه دې د ادارات سالمه استفاده وکړي. انشاءالله د هغه حکم د هغه طرزالعمل منظوري به راشي. ستاسې استادانو یو تحقیق دغسې بې اعتنا نه پاتېږي، توجه به ورته کېږي، موږ یې قدرداني کوو. که چیرې په تحقیق کې کمزوري راغلي، یو چا ښه تحقیق نه کړی، بیا یې هم د ستاینې وړ بولو. که نن تحقیق ضعیف په دې سبا به قوي کېږي، که سبا ضعیف په دې بل سبا به قوي کېږي. په خپله به هوډ اراده لرو، الله جل جلاله هم په دې میدان کې راکې وکوي. زه خو په خپله دا تعهد در کوم قدرمنو ځوانانو، قدرمنو استادانو، تاسې کار وکړئ، موږ ملاتړ کوو. که امارتي پوهنتونونه دي، که خصوصي پوهنتونونه دي، ټول د دې نظام او د دې مسلمانانو د افغانستان نهادونه دي، محترم نهادونه دي، د ټولو نهادو شاته ولاړ. دا موږ ته فرق نه راکوي چې دا امارتي پوهنتون دی، دا خصوصي پوهنتون دی. البته هغه یو شی خو نو زموږ د اسلامي امارت بلکې د اسلام شعار دی چې د فساد دشمنان یو، فساد ته اجازه نه ورکوو. هغه که زما په امارتي پوهنتون کې فساد وي، که په خصوصي پوهنتون کې فساد وي، که په بله اداره کې د فساد سره بیا نظام نه را جوړېږي.